باب دی په بیان د هنیمون کې. تحقیق ډیر ظالم شی دی، سم دم ذهن د شکونو ښکاره کړي او سړی په لویه لانجه واړوي. کله کله خو سترګې دومره خلاصې کړي چې هغه شیان هم سړي ته ښکاره شي چې په اسانه نه ښکاري. په هر شي کې چینجي لټولو ته په عامه ژبه کې تحقیق وایي او هر سړی چې په دې مرض اخته وي هغه ځان ته محقق وایي او چې له تحقیق سره سره د څه شي د تخلیق توفیق هم پیدا کړي نو دا نشور شي. په دې خبرو زه ځکه پوهیږم چې زما د ملګرو په ډله کې یو محقق هم شته چې نوم یې ګلاب خان دی. یو فاضل او محقق شخصیت دی. هغه د متوسط قد یو غنم رنګه سړی دی چې شاوخوا 40 کاله عمر به لري. له ادبي تحقیق سره سره شاعري هم کوي. د کور مخې ته یې د کور د ضرورت د شیانو دکان جوړ کړی دی چې هر مازدیګر پکې د لارې په سر په یوه زړه او ورسته چوکۍ کې ناست وي او په مالګه او تیلو پسې راغلي ګاګ ته د سود سودا ورکړې سره سره د علم و فضل مرغلرې هم ویشي. عجیبه دا ده چې وخت په وخت نوې خبرې راوباسي او زما غوندې مذبذبینو سره پرې بحث کوي، بلکې زما غوندې یارانو ته خو د زړه حالونه هم وایي او د جنکو خطونه ورته ښایي. زما او د هغه ډیر رازونه شریک دي، تر دې چې کله کله موږ دواړه په شریکه خطونه لیکو او د هغې محبوبو ته یې استوو. دغسې ورو ورو زه هم د مینې محبت په رموزو اګاه کیږم او تجربه مې زیاتیږي. په هغه مینې جنکۍ دوه دي، یوه د 10 کالو ده او بله غالبا د 20 کالو تنکۍ مرغۍ ده. یو ځل په خبرو کې محقق د خپلې 20 کلنې لیلا د حسن دومره صفتونه وکړل چې زما پکې خامخا دلچسپي پیدا شوه او د هغې د لیدلو خواهشمن شوم. د ورځو نه یوه ورځ وه چې ما په هغې باندې بې وخته سلام واچوه. نو څه ګورم چې د دوکان په کونج کې ورسره داسې ښکلې جنۍ ناسته ده چې ښایست پرې تمام و. زه پوهه شوم چې دا همغه ښاپیرۍ ده چې موږ ورته خطونه لیږو رالیږو. جنۍ چې زه ولیدم نو زر پورته شوه او ولاړه. ما د ځان سره دا کرل ریبل شروع کړل چې دا د 20 کالو جنۍ د پیدا کړې څنګه ده او بیا یې ورسره یاري څنګه اچولې ده. ما سوچ وکړ چې ته خو هسې هم د ښکار په فن کې ماهر نه یې او نه دې په ټول عمر کې چرته په پخه مڼه لاس لګېدلی دی. راشه همدې ته څه چل جوړ کړه. کار یوازې دومره و چې د غوټې نه د محقق صاحب لمن خلاصه شي او خپله د جنۍ سره راشه درشه پیدا کړل شي. د ډېر فکر نه وروسته زه دې نتیجې ته ورسېدم چې محقق صاحب باید د مخې نه لرې کړل شي. زه چې بله ورځ د محقق صاحب سره مخ شوم نو هغه ته مې د هغې د محبوبې بېشانه صفت وکړ، خو په آخر کې مې ورسره دا خبره زیاته کړه چې په جنت کې د دې نه هم ښایسته ښځې شته چې هورې ورته وایي. د هر یوې سترګې غټې دي او تر اوسه چا نه دي لیدلي. محقق صاحب حیران شو، هغه شونډې وڅټلې او وی ویل بیا خو به سمې مزې وي مزې چې کله به جنت ته ځو. ما ورته وویل چې جنت ته تګ دومره اسانه نه دی، جهاد غواړي جهاد. هغه یو دم ما ته مخ کړ او وی ویل دا څه وایي، دا خو ډېره سخته شوه. ما ته چې د جنگ چل نه راځي. نه دې درځي، په تا جنگ چا کړی؟ اوس خو خودکش حملې راوتلي دي، سړی په یوه بټن جنت ته رسي. زما خبرو کار وکړ. محقق صاحب دې کار ته خپله رضامندي وښوده. ما هغه ته ضروري نښه پته ورکړه او سړی د ځانمرګو د ټریننګ د مرکز په طرف لاړ. کله چې هلته ورسېده نو د پوښتنو ګروېږنو وروسته د زده کړې ځای ته وروستل شو او ټریننګ شروع شو. هغه ورځ ښه تېره کړه، خو چې شپه شوه نو په ذهن یې د یار خیالونه راوورېدل او ټوله شپه یې د هغې د جدایۍ په غم کې تېره کړه. سبا ته د ټریننګ معلم د ځانمرګي حملې پایدې بیان کړې او د هورو د سترګو شونډو داسې ښکلې نقشه یې راښکله چې د محقق صاحب سترګې واضح پاتې شوې. هغه د جنت په دروازه کې ولاړو او بې شمېره 20 کلن هورو هغه ته هرکلی وایه. په دې شیبه کې هغه سترګې ورپولې او په یوه شیبه کې ټولو ته لوګی شو.
خو زه یو سوال لرم مولوي صاحب. محقق صاحب ګوته پورته کړه او هغه دا چې که زه ځان والوزوم او هلته نور ډېر خلک مړه شي د هغې ګناه په چا ده؟ د معلم صاحب په څهره یوه تازه مسکا خوره شوه. داسې ښکارېده لکه هغه چې د دې پوښتنې سره مخکې هم څو ځله مخ شوی وي. داسې چل دی چې انما الاعمال بالنیات، هر کار په نیت پورې تړلی دی. ستا نیت خو د جهاد دی. دا نور خلک چې مري نو د هغوی به اجل راغلی وي، د هغوی ګناه ستا په غاړه نه ده. خو د شر ورکوونکي په نظر کې چې د هر کار شر د خیر نه ډېر وي د هغې پرېښودل پکار دي. ته ولې موږ مجبوروي؟ ګوره داسې کار دی چې که ته دی او هغې ته ګورې نو دا مقدس جهاد خدای خبر شه که سر ته ورسي. صرف اراده وکړه، باقي چې هر څه وشو د الله منشا به هغسې وي. محقق صاحب په هر شي کې چینجي راویستل. ما ته دا معلومات نه و چې ما کوم وړوکی ماشوم نه بلکې ښه پوخ محقق استولی دی چې 13 کاله یې د دې وطن ښه او بده لیدلې ده او په دې خاوره یې زړه خوږیږي. په دې وخت کې محقق صاحب بل اعتراض وکړ. ته ما ته دا ووایه مولوي صاحب چې تاسو دا جهاد دومره ارزانه کړی ولې دی؟ صحابه خو دومره په اسانه ځانونه نه وژل. تاسو ولې د متجاوز سره جنگ نه کوئ چې د خلکو په کورونو او بازارونو کې مو اور بل کړی دی او وطن مو سور اور کړی دی؟ تاسو ته د خدای نه حیا نه درځي؟ مولوي صاحب په غوسه شو او محقق صاحب د مرکز نه وویست. محقق صاحب سیده کور ته راغی. سبا ته چې زه د محقق صاحب سره مخ شوم نو زه د هغه سره د سترګو د لګېدو پاتې نه وم. خدای دې خواره کړه، زه دې څومره غلط ځای ته لیږلی وم. تا همدا غوښتل که نه چې زما په محبوبه خېټه واچوي؟ نه والا، زما بیخي دا اراده نه وه محقق صاحب. ستا د 18 کالو یار ما بیخي لیدلی نه دی. ما د دې دپاره د 20 نه 18 جوړ کړل چې محقق صاحب خوشحاله شي او ما معاف کړي. دروغ مه ووایه ظالمه، په ولاکه دې پرېږدم. زه همدا اوس ځم چې د خپل یار سره نکاح وتړم او ستا غوندې مضرو خلکو له شره خلاص شم. محقق صاحب زه یوازې پرېښودم او په منډه منډه لاړ. باب دی په بیان د واده کې د محقق صاحب. د محقق صاحب د واده په ورځ ما ته هم بلنه راکول شوه. د یو خالي کور په لوی انګړ کې د میلمستیا انتظام شوی و او خلک راجمع شوي وو. اگر چې زما د زړه نه یو الله خبر و، خو بیا هم د کلي کور په نسبت ورغلم. د نکاح په شپه ما سره د نکاح د صحت غم شو. ما د محقق صاحب نه پوښتنه وکړه چې ناوې ته د اودس پرزونه ورځي؟ کله چې دا معلومه شوه چې ناوې تر اوسه لا د لمونځ او اودس سره اشنا نه ده نو ما ته خدای راکړه. ما ښه په جهر اعلان وکړ چې دا نکاح باطله ده ځکه چې ناوې لا په درست ډول هوښیاره نه ده او په ایمان تفصیلي کې فرق دی. هزار خلک وارخطا شو او د دې نوي بدل حالات په سبب د محقق صاحب نه لاره ورکه شوه. په دې وخت کې ناڅاپه مولوي صاحب د مسئلې حل راوویسته او زر زر یې په ناوې 6 کلمې ولوستې او د سره یې بیا مسلمانه کړه. ما چې څو په حالاتو د قابو راوستلو کوشش کوه ملا صاحب نکاح تړلې وه. محقق صاحب په خپلو خوشحالیو کې ډوبو او زه خالي لاسونه د هغې له کوڅې نه راووتم او خپل کور ته راغلم. ما ټوله شپه په دې غم کې تېره کړه چې 2 مین چې یو ځای شي نو څه به سره وایي. محقق صاحب به غورځنګونه وهي او خپلې دلربا ته به هرکلی وایي زما لیلا ستړې مشي قدم دې بختور شه، قربان شم زما جانانه لتانه جار شم جانا. زه ستا د ښکلي مخ او ښایسته سترګو مجنون یم، زه ټول ستا یم، زه هم ستا د ښکلي قد او ښایسته ځوانۍ لیونی یم. راځه چې اوس اودس وکړو او 2 رکعاته د شکرانې لمونځ وکړو چې په دې حالاتو کې هم موږ خدای یو ځای کړو. ګینې نن سبا خو د نزدېکت هر تار شلېدلی دی او هرې خواته اور بل دی. ما لا دا سوچونه کول چې شپه سهار شوې وه او لمر د اسمان نیمایي ته راغلی و. زه په خپله بستره غمجن پروت وم چې په دې وخت کې د محقق صاحب غږ واورېده.
چې په دې وخت کې مې د محقق صاحب غږ واورېده. پاڅه هلکه تر اوسه ویده یې؟ د محقق صاحب په غږ چې زه راکېناستم نو حق حیران شوم چې هغه د واده په سهار دلته څه کوي. هغه له ما نه یوه عجیبه پوښتنه وکړه. ما اورېدلي چې سړی واده وکړي نو بیا هنیمون ته ځي او خپلې ناوې ته چکر ورکوي. بلکل د صحیح اورېدلي، خو ځان ته به نه ځې، ما به هم د ځان سره بیایي. صحیح ده، خو ځو به چېرته؟ ایورسټ ته. زما د خولې نه ناڅاپي دا ټکی ووتو. دا کوم ځای دی؟ دا لا څنګه نوم دی؟ دا یو غر دی، ډېر لوړ دی، د سر نه یې ټوله دنیا ښکاري. دا خو چې ناوې دې ځای ته بوځم نو څومره به خوشحاله شي، په یوه نظاره به ټوله دنیا وویني. محقق صاحب چې زما په ناڅاپي وړاندیز د تصدیق مهر ثبت کړ نو ما سره د محقق د مخې نه د لرې کولو بله موقع په لاس راغله. باب دی په بیان د تګ کې د نیپال. د څو ورځو د دفتري سیلونو نه پس موږ په هوایي میدان کې ولاړو او نیپال ته د تګ ټول ضروري کاغذونه را سره وو. موږ چې په کټمنډو کې ښکته شو نو ناوې او محقق صاحب ته هر څه عجیبه ښکاره شو. تنګې لارې، بې ډوله کوڅې، د کورونو دوکانونو جدا طرز او د خلکو لنډو تنګو لباسونو د حیرانۍ پوره سامان برابر کړی وو. د محقق صاحب په څېره عجیبه خوشحالي خوره وه او دومره بې پروا په سړکونو روانو چې دا غم ورسره نه وو چې زما او د ناوې ترمنځ 2 متره فاصله ده او زما کومې ارادې دي. ما دا موقع غنیمت وګڼله او ناوې ته ورنږدې شوم. دا ځای پیژنې؟ نه. ما چې په وړومبي ځل د ناوې مترنم غږ واورېده نو د زړه ټول تارونه مې وټنګېدل. اگر چې ناوې د نه ټکې ویلی و خو ما ته داسې ښکارېده لکه د شاوخوا ټول غرونه چې وایي هو هو هو. دا د بودنات خانقاه ده، د عبادت ځای دی. دلته د مینې، همدردۍ او عدم تشدد درسونه ورکول کیږي. زه ناوې ته لږ نور هم ورنږدې شوم او خپله خبره مې جاري وساتله. دلته څوک په حیواناتو هم ظلم نه کوي او د مینې په بدل کې مینه ورکوي. که تا د شهزاده د پندار په هکله اورېدلی وي چې شاهي کورنۍ قاتل عام کړه او باچا برندره به کرمشای وواژه نو هغه خونه شو، مغزو یې کار نه کاوه. ناوې چې د قتل و قتال خبرې واورېدې نو لږه وارخطا شوه او لومړی یې پوښتنه یې وکړه د باچا ښځه یې هم مړه کړې وه؟ ما جواب ورکړ او که نه، د 20 کالو ښایسته ښځه وه. هوبهو ستا په رنګ، سترګې، باڼه، ښکلی مخ ټوله ستا په شانه وه، نری ملا او اوږدې زلفې چې خوشبو به یې د شاوخوا ټوله فضا معطره کړې وه. زه چې تا ته ګورم نو د مرحومې ملکې مینه مې در باندې ماته شي. ما دا خبره پټه کړه چې ملکه د مرګ په وخت د 50 کاله وه. ناوې چې زما په یوه ساعت د اوږده توصیف نامه واورېده نو د سړک یوې غاړې ته ودرېده او شاوخوا یې په محقق پسې نظر وزغلولو. د هغې هسکه غړۍ داسې کږېده را کږېده لکه سپینې دنګې زاڼې چې د صحرا وسعتونه څاري. په دې وقفه کې ما لفظونه ترتیب کړل او بیا ګویا شوم. ته خبره یې د هغې ملکې نوم ایشوریا وو او چې نوم یې ایشوریا وو نو همدا یې د حسن د اثبات دپاره کافي ده. هسې ستا نوم څه دی؟ دا څه لاسونه خوځوې نازوانه؟ دا څه لاسونه خوځوې ځوانه؟ زما ناوې ته دې څه د ادم خان او درخانۍ کیسه شروع کړې ده؟ د محقق صاحب په دې بې وخته راتګ زما او د ناوې د خبرو سلسله پرې شوه او زه د هغې د نوم د زده کولو نه محروم پاتې شوم. د دې ځای نه موږ سیده د ایورسټ د چارو د تنظیم دفتر ته لاړو چې غره ته د ختو اجازتنامه ترلاسه کړو. کله چې محقق صاحب پوه شو چې ټول فیس زرګونه ډالر کیږي نو لانجه یې شروع کړه. زموږ په غرونو کې خو ټوله دنیا ګرځي را ګرځي، موږ خو له چا نه هم فیس وانه خیسته او نه په دې خبر شو چې څوک ورته راغله او څه یې ترې ویوړل. ما ورته ویل چې پیسې ورکړه، ناوې به څه وایي، شرم دی، د جنګ نه څه نه جوړیږي. د محقق صاحب د پیسو د ورکړې نه پس موږ اجازتنامې ترلاسه کړې.
سبا ته موږ په یوه وړه تیاره کې کېناستو او تیاره په هوا شوه. لږه شیبه وروسته تیارې څه عجیب و غریب حرکات شروع کړل. ما په خپل ژوند کې د تیارې دومره خطرناک اړخ نه و لیدلی. ټوله سیمه غریزه وه او سړی په یو ځای کې نه شو ټینګېدلی. کله چې تیارې په زوره یو جړق وخوړ، ناوې درز شوه چې زما په غېږ کې راولوېده. ما هم زر زر هغه په غېږ کې کلکه ونیوه. د هغې سره مې په خپله سینه کې ایښوده. زما د ثواب ګټلو هیڅ ښه پوره بیدار او د محقق صاحب اعتماد زما دپاره قیمتي اساسه وه. کله چې تیاره لږه په ارام شوه نو ناوې پوهه شوه چې په غلطه جال کې پناه اخیستې ده. هغه ورو ورو شاته شوه او ځان یې محقق صاحب ته نږدې کړ. نیم ساعت پس مونږ لوکله ته ورسېدو. هلته د لږ قیام نه پس مونږ په ځنګلي غوایانو کې ناستو او 8 ورځې مسلسله مو سفر وکړ. په ټوله لاره محقق جنجال جوړ کړی و چې دا کوم ځای ته دې روان کړي او کله به رسو. 20 کمپ ته چې ورسېدو نو څه ګورو چې یو بودایي راهب ناست دی او خپل جنجڼې تاووي او څه پاڼې لولي. شاوخوا ترې ډېر د ایورسټ ختونکي راجمع دي او د د دعاګانو متمني دي. محقق صاحب ته سړی نیک انسان ښکاره شو. وروره تا سره به یوه لوټه اوبه نه وي؟ د مازدیګره د لمونځ وخت دی چې اودس پرې وکړم. دا کافر دی، له ده سره اوبه د کومه شوې؟ دوی لمونځونه اودسونه نه کوي. ما وضاحت وړاندې کړ. دا څه وایي؟ دا خصوصه کافر دی والا. خدای دې د ده بیخ وباسي. ویې وژنه چې کیسه یې ختمه شي. ولې ووژنم؟ په کومه ګناه؟ په کومه خطا؟ جهاد فرض نه دی؟ ته نه غواړې چې د خدای دین قایم شي او د ځمکې مخ هغه ته خالص شي؟ محقق صاحب چې د جهاد ټکی واورېده نو زړه ته یې کوزه شوه چې د راهب وژل ضروري دي. د محقق صاحب ګوتې خپلو کې زور شوې، شونډې په غاښونو کې ونیوې او جب ته یې لاس که. د راهب وخت پوره شوی و او خپلې آخري شیبې یې شمارلې. خو جهاد خو هغه وخت فرض وي چې کافرو زموږ په ملک حمله کړې وي. ده خو حمله نه ده کړې، دا خو په خپل ځای ناست دی. که ده حمله نه ده کړې مونږ خو کړې که نه. ګزار کوه چې داسې موقع بیا په لاس نه راځي. زما مطلب دا و چې محقق صاحب راهب ووژني نو د ټول عمر دپاره به د کاټمنډو جیل ته دننه شي او د ده د هنیمون ټول شاد به ماته پاتې شي. مړه ته دا د جنګ جګړې خبرې پرېږده که نه. زه او ته دلته چکر ته راغلي یو که وژلو ته. د محقق صاحب نه لاره غوره کوه او حیران پریشان یې ماته کتل. ګوره زه په تا ټوله دنیا نه وژنم. دغه یو کافر دی، د مخې نه یې لرې کړه. یو چرته دی په جاز کې دی، د هغه انګریز خبره نه ده یاده چې ویل یې په یوروپ کې ټول انګریزان دي او نیمه دنیا پرې ډکه ده. د هغه د خبرو نه خو داسې ښکارېده چې دا دنیا څومره زموږ ده دومره د دویو هم ده. ماښام موږ په 20 کمپ کې خیمې ووهلې او شپه مو جوړه کړه. زه حقیر فقیر په خیمه کې یوازې وم. حال دا چې د محقق په خیمه کې د هغه د 20 کالو یار لکه د 14مې د سپوږمۍ رڼاګانې ویشلې. ما ته داسې ښکاره شوه لکه هغه چې د طهر په شګو کې خیمه وهلې وي او د تېرې ورځې د لمر تپې هډوکې ټکوروي او د شپې د سپوږمۍ حسینې وړانګې په بدن کې د ژوند ارمان تازه کوي. سهار زه د څه مجبوریتونو په سبب پاتې شوم او ایورسټ ته د ختو اراده مې وځنډوله. ما یو شرپه کرایه کړ او د محقق صاحب ملګری مې کړ. د نورو ګروپونو په منځ کې دا 3 کسیز ګروپ هم د منزل په لور روان شو. شرپه مخکې او محقق صاحب او ناوې ورپسې. هر یو خپل سامان په شا تړلی و خو د شرپه نه بغیر یو هم په دې نه پوهېده چې په دې غوټو کې څه دی او کله به پکارېږي. محقق صاحب د ایورسټ په هکله هیڅ معلومات نه لرل. هغه داسې ګڼله لکه ګوره ګورې چې تورې شوي وي او دی ورپسې د کلي غره ته روان وي. ځکه خو یې اوږده اوږده قدمونه پورته کول او څه شیبه وروسته زما له نظره غیب شو. څو ساعته وروسته زه یقیني وم چې اوس به کومبو ته رسېدلی وي، چېرته چې د واورو توپانونه راځي او غرونه واورې راښویېږي. د 2014 د اپریل افت خو به خلکو ته یاد وي چې 14 شرپه یې وژلي وو او که بالفرض له دې ځای نه ژوندی هم وځي نو په کمپ 4 کې به څه کوي. هلته خو د مرګ وادي آباده ده او د اکسیجن د خلاصېدو ویره هم شته.
زه په دې هم پوهېدم چې شرپه به د خطر په وخت کې جنۍ بچ کوي او د محقق انجام به د جارج میلوري نه بدل نه وي او که محقق بیخي د وسپنې نه جوړ وي نو بیا هم ولاکه د کمپ 4 نه مخکې لاړ شي هلته خو به یې خامخا دماغي ناروغي وهي او ذهن به یې مفلوج کیږي او که زما نصیب قسمت بیخي خراب وي او دا د ګروپ څوکې ته هم رسی نو بیا به هم د شدید یخ او ناڅاپي بدلیدونکي موسم له کبله نه جنۍ شي اخیستی او نه ورته د مینې ټپې کولی شي او هسې هم د شر په غونجې سترګې او پیته پوزه د دې قابله نه وه چې څوک دې ترې د ښه متبادل تمه وکړي ایورسټ ته ختل نیمایي منزل دی بیرته راتګ هم همدومره سخت دی څومره چې تګ دی نو ځکه ما په خپله خیمه کې اتڼ اچولی او د محقق د مرګ د خوشحالي مې لمانځله ما په خپل ذهن کې اول د واده د جشن ترتیبات برابر کړل او بیا مې د خپل ممکنه هانیمون دپاره 2-3 ځایونه وټاکل یو پیرس بل بنکاک بل ډهلی پیرس ځکه چې د خپلې محبوبې نه د مینې د زور د اخیستو دپاره دا ضروري نه ده چې د خپل هوټل کوټې ځان ته ورسوي یا د کوم تیاره ماښام انتظار وکړي ته ښه په بېغمه زړه د سړک په غاړه خپله لیلا په غېږ کې نیولی شي او هر څه کولی شي څوک دا اعتراض نه کوي چې دا څه دي او څه روان دي دا پوښتنه هم څوک نه کوي چې تاسو څوک یاست او ولې مینه کوئ او بنکاک ځکه زما د لیست برخه ګرځېدلی و چې ما یې ډېر صفتونه اورېدلي وو وایي هلته چې ورځ په شپه بدله شي نو حسن د ځمکې سر ته راووځي او د ماضي نه حال ډېر توانا شي د دې دپاره چې زما راتلونکي بېشانه ښایسته محبوبه د هر څه ونه ویني نو هغه به د شپې د هوټل په کوټه کې پرېږدم او ورته به د مسنونه دعاګانو کتابچه ورکوم چې لولي زه به ماښام وځم او نیمه شپه به راځم وروسته به بیا زه هم توبه وباسم او د خپلې کوڅې ببو ترور ته به 500 روپۍ ورکړم چې خپلو بچیو ته پرې وړه واخلي د دې په بدل کې به ببو ترور ما ته خپل هغه مشهوره دعا وکړي چې هغه یې د خپلې کوڅې ټولو نارینهو ته د خیرات په بدل کې کوي زویه او یا هورې دې په نصیب شه په دواړه جهان غمجن مشي او ډهلی مې ځکه خوښ کړی دی چې ارزانه دی پاریس او بنکاک خوبونه پوره نه شي نو ډهلی خو چا وړی نه دی که بله لار نه وي هغه لاره خو راته هسې هم معلومه ده کومه چې د پانیپت نه تیریږي شپه چې تیره شوه نو سهار زه د خپلې خیمې مخې ته په کټ کې کېناستم او سترګې مې د خوشحالۍ د خبر لارې ته نیولې وې چې مازدیګر شو نو څه ګورم چې محقق صاحب د شرپه سره یو ځای واپس را روان دی ما په زوره ساه واخیسته او سترګې مې ومخلې خو چې بیا مې لارې ته وکتل نو دا یو تریخ حقیقت و چې محقق او د هغه هوراین بیرته ژوندي را روان دي محقق ظالم ناوې شرپه ته په شا کړې وه او دغسې یو کافر ته زمینه برابره کړې وه چې په مسلمان یې لاس ولګي کله چې راورسېدل نو نیغ زما په خیمه راننوتل چې سا صورت شو نو زه یې ښه وښکنځلم او ښې بدې ردې راته ویلې نو تا مونږه مرګ ته لیږلي وو ظالمه په واورو کې دې وژلو ما چې هر څومره وضاحتونه وړاندې کړل چې ایورسټ د دنیا سر دی او ډېر خلک ورته ورځي خو ده نه منل حال دا چې غلطي د خپله هم وه هنیمون ته څوک ملګري دوستان د ځان سره بیایي په دې دور کې چې څوک په بل تکیه کوي نو د هغه انجام همداسې پکار دی 2-3 ورځې وروسته چې دویو د پښو دردونه لږ کم شو نو موږ د ځنګلي غوایي په شا بیرته لوکله ته راغلو په لوکله کې ناوې د تیارې د تګ نه انکار وکړ او بېلابېل دلایل یې د تیارې د خرابۍ وړاندې کړل مجبوراً موږ د ځمکې لاره اختیار کړه پوره 12 ساعته بس موږ ستړي ستومانه کاټمنډو ته راورسېدو باب دی په بیان د تګ کې د هند ایورسټ خو سر وخوړ اوس به چېرته ځو محقق صاحب سهار د چایو په میز په خپل مخصوص انداز کې پوښتنه وکړه هند ته ځو هلته دومره ستړیا نشته ناوې به هم خوشحاله وي څه ساعت پس چې ناوې هم راغله نو ټولو دا خبره خوښه کړه او موږ په شریکه د کاټمنډو نه کوچ وکړ او هند ته روان شو کله چې سرحد ته ورسېدو نو موږ په خپل نمبر د پولیسو څوکۍ ته حاضر کړل شو
یو پولیس والا زمونږ کاغذات لیدل او بل خپل سترګې په ناوې خښې کړې وې. ما چې د ده خیرن نظرونه ولیدل نو سترګو ته مې د ډهلي د بسکینګ ریپ ټوله واقعه نیغه ودرېده. زه په ځان پوهه نه شوم خو یو دم مې چغه کړه او پولیس والا مې د ګریوان نه ونیو. هله ناوې یوړه خو یو دم مې چغه کړه او پولیس والا مې د ګریوان نه ونیو. هله ناوې یوړه. زه په ځان پوهه نه شوم خو یو دم مې چغه کړه او پولیس والا مې د ګریوان نه ونیو. هله ناوې ویوړه. ناوې مړه کړه. هله خدایه ناوې څه شوه؟ زه په ځای ګرد ګرد چورلېدم لکه لړم چې چیچلی یم. څه در باندې وشو هلکه؟ لیونی شوې که څه؟ د محقق صاحب په ناڅاپي غږ زما حواس په ځای شو. پولیسو شاوخوا خلکو ما ته داسې رالیدل لکه زه چې اوس تازه تازه د لیونیانو د هسپتال نه راتښتېدلی یم. خو ما ته ځان باتور باتور ښکاره کېده او بار بار مې د ناوې په لوره کتل چې کله به ناوې له ما نه مننه کوي او ما ته به شابسۍ راکوي، ځکه چې زه ډېر زر د پولیس په غلط نظر پوهه شوی وم او هغه مې د اژدها د خولې نه بچ کړې وه. محقق صاحب هم کوم شابسۍ رانه کړ او نه یې زما دا نیک عمل وستایه، بلکې د دې برخلاف یې ما ته د اعصابو د دوا د خوراک نصیحت وکړ. بادام او د زیتونو تیل اعصابو ته ډېر ښه وي. زما نیا به چې کله ګډې وډې شروع کړې نو پلار به مې ورته بادام راوړل. د خدای شانو نیا به مې چې څنګه د بادامو غوټه ولیده نو رکه روغه به شوه. ما چې د ناوې د عظیم الشانه رایې واورېده نو په سترګو مې توره شپه شوه. ناوې ته زه لیونی ښکاره شوی وم. حال دا چې ما د هغې د حفاظت دپاره ټول حدونه مات کړي وو او د ځان قرباني مې ورکړې وه. خیر دی، جذباتي به یې راته ویلی وې، بې سوچه به یې راته ویلی وې، خو لیونی خو به یې راته نه ویل. په جذباتي او بې سوچه زه ځکه نه خفه کېدم چې زه پښتون یم او پښتون وي بې سوچه. او هسې هم مشهور قول دی چې عقل په بادامو نه بلکې په ژوند کې د تیندکونو په خوړلو سره ته راځي. نن زه د کابل رئیس ژوندی مثال وم چې د رنګارنګ تکلیفونو نه تیریږم او د ټرمینیټر نه د سارا کانر ساتنه کوم. لیکن د هغه په شان خوش نصیبه نه یم. زما خو نه جنۍ څه پروا کوي او نه د جنۍ متعلقین. ما چې خپله بې عزتي نه شوه زغملی نو د دویو نه مې د بیلېدو او بیرته د ستنېدو اراده وکړه. د لیونیو او هوښیارو سره نه کیږي. زه له تاسو نه بیلیږم. ما خپله فیصله اعلان کړه. څه مازغه دې خراب شوي که څه؟ دا څه ګډې وډې وایي؟ محقق صاحب په یوه ساه وچغېده او راغی نیغ زما مخې ته ودرېد. بس نور زه له تاسې سره نشم پاتې کېدلی. ستاسو لاره یې ده او زما یې ده. ما چې ولیدل ناوې غلې غلې په ژړا شوه او په غزالو سترګو یې زما خواته کاته شروع کړل. ما ته داسې ښکاره شوه لکه د بڼو د هر حرکت سره چې ما ته وایي مزه، د خدای دپاره مزه، هېڅکله مزه. ستا هغه د همالیا د هسکو غرونو په شان لوړ عزم ولې متزلزل شو؟ ته ولې زموږ د دریو کسو د وړوکي وجود نه جدا کیږي او ولې موږ یوازې پرېږدي؟ زه د هغې په درد پوهېدی شوم. هغې نه غوښتل چې محقق صاحب ورسره په دې نامعلوم سفر کې یوازې پاتې شي. دا دنیا ډېره ظالمه ده او په ښځه ذات خو 2 ځله ظالمه ده. د هغې د ساتنې ذمهواري موږ په غاړه اخیستې او د هغې لاسونه مو تل کمزوري ګڼلي. هغې ټول عمر ډوډۍ له موږ نه وروسته خوړلې او د هوا وړیا اکسیجن یې زموږ په خوښه کله ډېر او کله لږ تنفس کړی.